د ګلونو په ښار چمن کې د ټکور ادبي ټولنې له لوري د شاعر او لیکوال عبدالرزاق حقیار پر دوهمي چاپ سوي شعري ټولګي د لمر یو څه لکه ته مخکتنه وسوه. د چمن لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو، لیکوالانو د پښتو شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې خورا رسمي او بې مخینې وه د مازدیګر له لمانځه څخه وروسته رسما پیل سوه. په دغه مخکتنه کې لیکوالانو د ښاغلي عبدالرزاق حقیار پر چاپ سوي شعري ټولګي بېلابېلې مقالې او ویناوې وړاندې کړلې چې نقد او ستاینه دواړه پکې نغښتې وه. لومړی پښتۍ تر هر څه مخکې د خپرندویو ټولنې احمدشاه ابدالي پښتو کلتوري ادبي ټولنې چمن لوګو نسته. یو داسې لوستونکی چې د یاد کتاب له لیکوال او یا خپرندویو ټولنې سره یې نږدې اړیکې نه وي او د کتاب د چاپ په معیارو اصولو هم آګاه وي، د یادې ټولنې له لوګو پرته پرانسي باوري کېدی چې یاد کتاب دې د یادې ټولنې لخوا چاپ شوی. وروسته عبدالرزاق حقیار د ټولو ګډونوالو په ځانګړې توګه له مقاله ویونکو څخه ځانګړې مننه وکړه. زه د ټوله پښتو ادبي کاله او په ځانګړې توګه د ټکور ادبي ټولنې د زړه له تل او له کومې کور ودانۍ وایم چې زما دغه نه څه یو داسې شی و چې هغه یې ښه وارزاوي او داسې کوم څه یې معنا مشورې یې معنا راکړې په ځانګړې توګه مولا یواب صاحب او مصباح صاحب، زلال صاحب، دا به پاینده کې یوازې زما نه بلکې د ټولو لیکوالانو به رانمایي کوي چې د دې په سیمه کې یا کوم څه لیکي سبا یو کتاب چاپوي دی به دا کوشش کوي چې وروره هغه کومې خامیانې چې دي هغه خدادګي دي ورته په ګوته سولې بیا به هغه خامیانې نه پکې راولي. د ټکور ادبي ټولنې مسؤل شاعر او لیکوال حاجي محمد عواب وایي چې نقد د یوې ټولنې بنسټ وي او هوښیارې ټولنې تل نقد کوي. نقد د یوې ټولنې بنیاد دی، بنسټ یې دی. هغه ټولنه ویښه وي، هوښیارېږي چې نقد کوي. نو چیرې چې لوی نقادان وي هلته لوی هنرور او هنرمند خلک پیدا کیږي. کتاب هم په دغه په خاص ډول د شاعري کتاب دغه د هنرونو په ټولګو کې یو اړخ دی. نو موږ د ښاغلي عبدالرزاق حقیار صاحب پر کتاب د لمر یو څه لکه ته نقد وکړي، ستاینه مو وکړه چې چیرې کېدل او چیرې چې مو نقد ورباندې کولی سوی سره د دلیل هغه مو وکړ. ستاسو د ټولنې دا څومره مخکتنه وه؟ ولا دا زموږ د ټولنې لومړۍ مخکتنه وه او دا لړۍ به دوام کوي؟ انشاءالله العزیز دا لړۍ به دوام ولري په دې شرط چې زموږ ټولنه او شاعر سره موافق سي، هغه لیکوال یې سره موافق سي. په خپل عبدالرزاق حقیار بیا وایي چې د مخکتنې غونډې ښې وي او د شاعر راتلونکی روښانه وي. یو شاعر یو کتاب په نظم په برخه کې یا د نثر په برخه کې ولیکي، بیا نور لیکوالان یا نقادان راولاړېږي هغه باندې مقالې باندې وایي دغه کتاب ښېګڼې او بدګڼې، ښې او بدې، ښه اړخ او بد اړخ. دا یوازې یو خو د شاعر ډېر رهنمایي کوي، دویم چې نور دلته لیکوالان ناست دي هغه په آینده کې داسې کوي چې مثال زه فکر دا ده چې دغه شی معنا وستایل سلو پکار داره زه دغه معنا په آینده کې په خپل کتاب کې راولم یا د خپل پنځ برخه وګرځوم او دغه څه اجتناب وکړم، دغه څه پرهیز وکړم. نو دغه د مخکتنې غونډې ډېرې ښې وي او نړیوال ادب چې هم لاړی پر مخ باندې هغه د مخکتونو په هر یو فیلډ کې په هر یو شعبه کې هغو نقد برداشت کړي او دا ډېر ښې دي او ډېر ښه. ځانګړی ستاسو کتاب لمر یو د لمر یو څه لکه ته د مخکتنه پیل روانه ده، څه احساس کوئ؟ ډېر خوشحاله یم، زه په دې باندې ډېر خوش. لیکوالان هم وایي چې د مخکتنې غونډې ګټورې وي او د شاعر پر شاعرۍ مثبت اغیز کولی سي. تر مخکتنې وروسته پر شاعر باندې د مخکتنې اغیز دا وي چې که چیرې د ده په کتاب کې کومه نیمګړتیا وي یا د ده په کتاب کې د تالیفي اصولو خلاف یو خبره وي نو دی هغه ته متوجه کیږي، او که چیرې د ده په کتاب کې د ستایلي وړ څه وي، د ستاینې وړ څه وي، نو هغه دی نور تشویقوي، دی نور هڅوي چې دا کار مخته یوسي.
خو دا په هغه صورت کې کیدای سي چې مقاله لیکونکي هغه د ده پلوي ونه کړي بلکې څه چې حق وي هغه وکړي. د ټکور ادبي ټولنې چې یو ادبي تنظیم دی پر هغه دریځ باندې نن د عبدالرزاق حقیار پر کتاب باندې چې نوم یې دی د لمر وسوه لکته دویم شعري اثر یې دی پر هغه باندې نن مخکتنه ده. ډېری لیکوالانو پر هغه باندې خپلې لیکنې کړي دي او بعضو خپلې ویناوې ورته تیارې کړي دي. د هغه بعد به مشاعره وي. نو په چمن کې خدای ستا زه په خپله چې په ادبي غونډو کې ګډون کوم تقریبا 15 کاله کېږي. ګلخان حیرت د کرلي کښته سره ونسي بیا تر ننه پورې و انشاءالله لږ و ډېر د یو 25 کتابو یا د 16 کتابو مخکتنو کې به ما خپله ګډون کړی د نن د هغې په شمول. په کومه سیمه یا ټولنه کې په کومه ژبه کې که د نثر وي که د شعر وي کتاب چاپ سي یا تحقیق کتاب چاپ سي په کار دا ده چې د کتاب مخکتنه وسي. یو خو به د شاعر یا تخلیق کوونکي که لیکوال وي که شاعر وي و هغه ته خپلې نیمګړتیاوې ور په ګوته سي د هغه مثبت اړخ منفي اړخ وڅېړلی سي او د کتاب باندې یو داسې کتنه وسي شاعر ته ډاډ ورکولی سي چې زما کتاب تر کومه حده پورې ښه کتاب دی تر کومه حده پورې نه دی ښه کتاب. دا د کتاب د شاعر دپاره هم ډېره ښه خبره ده چې مخکتنه یې وسي او په هغه سیمه کې کوم کتاب چاپیږي و هغه ناستو شاعرانو ته یا و مینهوالانو ته د شعر د نثر درکونه ور په ګوته سي او هغه ته معلوم سي شعر څنګه دی او نثر څنګه لیکل کیږي. نننی پروګرام د کتاب باندې کره کتنه وه د جمعې ورځ. دغه پروګرام د جمعې ورځ 14 نومبر چې صدارت یې ما حاجي رحمت الله رحمت ته راکوزه و او ځانګړی میلمه یې نصیر احمد باچا خان و. دا غونډه د ټکور ادبي ټولنې له اړخه رابلل شوې وه د ښاغلي عبدالرزاق حقیار پر دویمه شعري ټولګه چې هغه لومړۍ شعري ټولګه وه په ورونو کې راشري دا وه د لمر یو څه لکته. نو لیکوالانو ادیبانو د کتاب پر چاپونه په خپله پر همدغه کتاب باندې کره کتنه درلودل او د کتاب پر اهمیت باندې خبرې وکړې چې په دې اړوند ډېرو لیکوالانو شاعرانو خپله اندونه او نظرونه او کره کتنې پر وړاندې کړلې. ښاغلي وتلي او منلي شاعر عبدالرزاق حقیار صاحب دغه نوی کتاب د لمر وسوه لکته په دې اړه غونډه ډېره ښایسته او په زړه پورې غونډه دا وخت هم جریان لري چې ډېر ملګرو پکې ډېرې ښایسته مقالې وړاندې کړي. لا هم نور ملګري به مقالې وایي. بیخي غونډه ډېره پرکیفه وه د لطف او د خوند ډکه وه. د نظم ضبط ډېر خیال پکې ساتل شوی دی چې دا وخت هم غونډه جریان لري او موږ عبدالرزاق حقیار صاحب ته پر دې نوي کتاب په چاپولو باندې مبارکي یو ځل بیا وایي. نه ښاغلی غفران محترم لکه څنګه ستاسو معلومه ده نن د ښاغلي عبدالرزاق حقیار صاحب پر نوي شعري مجموعه د لمر وسوه لکته کره کتنه روان ده. د دې څه مخکې هم په چمن کې پر کتابونو باندې غونډې شوي دي یوه و دوې و درې. دغه غونډې ډېرې ګټورې د راتلونکو شاعرانو دپاره د راتلونکو لیکوالانو دپاره دغه لار روښانه کوي. په هغه کتاب کې که څه کمی وي پیشې وي هغه ټولې هغه لیکوالان مقالې پر لیکي هغه ته ور په ګوته کوي. نو د راتلونکو شاعرانو دپاره دغسې غونډې ډېرې مهمې دي خاص کر بیا د شعر ارزولو لپاره چې شعر باید څنګه ولیکل سي ښه شعر نړیوال شعر معیاري شعر څنګه وي پر هغه باندې د مقالهنګاران خپلې مقالې وړاندې کړلې. نو ډېره خوندوره وه. انشاءالله په راتلونکي کې به داسې غونډې هم په پام کې لرو. د سیمې ځوان وکیل امجد خان او د ایالتي شورا پخوانی غړی نصیر احمد باچا خان هم د چمن ادبي هڅې ستایي او له ډېره وخته په داسې غونډو کې ګډون کوي. ما له دې شي سره ادب سره ادبیاتو سره د شعر او د شاعرۍ سره ډېره زیاته مینه ده او زه خپله که زه درته وایم چې په قانون کې دننه
چې دوی چې زه د خپلې کومې چارې ترسره کوم په دې کې له دې ادبیاتو څخه چې دوی زه په ډیرو ځایو کې ډیره زیاته ګټه زه اخلم هغه په وجه د دې چې په قانون کې هم بنیادي طور دا شی دی چې په څونه ښه انداز په صفا انداز او په ښه طریقه باندې دا خپل کم مجلس چې دی دا ته تر یعنی یو قسم ته د جج تر ځینه پورې ورسوې چې کوم یو تاله سایل راځي یو ستړی سړی راځي چې د هغه یو کیس وي د هغه کومه مقدمه چې وي هغه په څونه ښایسته الفاظو په صفا الفاظو چې دی هغه ته تر ججه پورې ورسوي بیا پر هغه باندې یو فیصله راځي نو یقینا په دې ټوله لاره کې چې دی په دې قانوني لاره کې چې کوم د ادبیاتو سره زما لږ ډېر څه تړون شته او ما ته ډېره زیاته مرسته راکړې د شعر و شاعري د شوق په اړه د ډېره وخت څخه زموږ ناسته ولاړه ده د ښو ښو شاعرانو سره ده عبدالباري جهاني صاحب چې به کله چمن ته راغلی و نو په هغه په پروګرام کې به موږ شرکت کړی و زموږ سره په کور کې میلمه و یا شپه زموږ سره وکړله د هغه څه مخکې هم تقریبا 22 کاله کېږي چې زموږ د چمن د ځوانانو شاعرانو د هغه وخت د ادیبانو سره ناسته ولاړه وه نو ظاهره خبره د هر انسان چې د پښتو سره مینه لري هغه به د شعر و شاعري سره مینه لري د غونډې په دوهم او وروستۍ برخه کې یوه شرنګېدلې او له کیفه ډکه مشاعره ترسره سوه چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو د خپل زړه بړاسونه ویستل قدر لړسم که غږېږم لکه سیوری په اران دې پښو ته لوېږم لکه سیوری ته مې سر له خاورو مه جګوه خیر دیو سینه بدر شویږم لکه سیوری کریمه ببخشه برحالیمه کریمه ببخشه برحالیمه کی هستیم اسیر کمند هوا څنګه زما وژغ ته ودرېدې څنګه پوهېږي په خبره مرغان بېګا مې ګر د شپه د زړه یادېدې بېګا مې ګر د شپه د زړه یادېدې خلک ویده وو خو زما ته یادېدې دا چې مې توی سوې بې اختیاره اوښکې څنګه ناپامه راته ویادېدې چا چې به نوم د سرو شرابو یاد کړ ما ته به ستا شونډې او خوله یادېدې له توجه نه مو نړۍ مننه زما تصویر چې هر څوک ګوري نو به ما یادوي خدای زو هغه ساعت سلګۍ راسي چې ورته زه هم یو تصویر جوړ کړم د زړه په کور کې ورله ژوند ورکړم هغه تصویر و ځان ته وخندوم ګوندې و ماته هم خندا راسي ګوندې و ماته هم خندا